او دا ټول مهنت او زموږ د ټول ټیم تاکالي صاحب خاص کر پکې نسیم پهلوان صاحب ډېر لوی کردار دی هغه هم پکې ډېر محنت کړی دی نو د دې مبارکي صرف زما نه دا ستاسو ټولو مینه دا محبت دی ستاسو ټولو د ډېر ډېر مبارکه شي نو دې کې زما خیال دی چې دا یوازې زه یا د ارشد نه ده ستاسو د ټولو محنت دی ځکه چې په هره شعبه کې مثلا خبره که تاسو د فیډریشن د طرفه څه پوسټ چلولی زمونږ نور چې کومې چینلې دي بې ګناه صاحب ورسره ده وقارجاني بیا زمونږ دا چې کوم پرواز دی دم پکې ډېر پرواز کړی دی نو زه د دې ټولو شکریا ادا کوم دې فلم نه مخکې ارشد خان یو خوب لیدلو چې زما یو فلم را روان دی او هغه به زما د نښه کاله د فلمونو ریکارډ ماتي او هغه خوب ریښه شو خلک هغه فلم خوښوي چې هغې کې صحیح نو خالي فقیري کې داسې یو شی او ټیلنټ و چې عوام یې ځان طرف ته راښکودل که تاسو خیال وکړئ یو مغناطیس تاسو د روډ تارتاو کوئ نو دا میخونه او د وسپنه ځان ته به خپله راکاږي نو همدقسې د عوامو چې وکتل چې یاره دې فلم کې څه شته نو په خپله دې فلم لرالو الحمدلله ډېرو خلکو به هم بسې ډرامې هم جوړې کړې چا یوه خبره وکړه چا بله خبره وکړه خو الله پاک هغه وکړل چې صحیح په دغه خان صاحب او پوره ټیم سونه چې زموږ ټیم ورکړو یا زموږ فیډریشن والا دي ټول ملګرو ته ډېر ډېر مبارکباد ورکوم او بیا زموږ د مردان فیډریشن د کراچۍ فیډریشن د سوات فیډریشن بیا زموږ د پیښور چې کوم ملګري دلته نشته هغه هم زه د هغوی د ټولو شکریا ادا کوم او دا د ټولو عزت دی ځکه چې فلم هیټ کېږي نو دا یوازې د یو کس دپاره نه دا ټول ټیم عزت دی نو فلم خو چې د مخکې نه کله خواري وشي که نه نو تاسو بار بار هلته چې کومې انټرویو تاسو کړی وي یا دغه کړی نو د هغه ځای نه خلکو فلم چې دی کوم اداکارانو په دې کې کار کو نو هغوی په دې کې دا تاسو د هلته نه دا پیشنګوي وه چې یاره فلم به سوپر دوپر هیټي نو د دې حوالې سره دا د ټول د غریبۍ او د عجزۍ د ملنګسارۍ کار دی پوه شوې د شاید فلم پروډکشن چې دی نو ټول عمر عجزي او ملنګساري خوښه کړې ده نو دې وجې باندې چې دی نو په دې فلم باندې دغه راغی او دا فلم سوپر دوپر هیټ شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علي ګاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود یم په ارشد سینما په خبر کې چرته چې د پښتو فلم چرته خاني چرته فقيري لګیدلې په اختر باندې قدرمنو په دې اختر کې د پښتو په سینما باندې سلور فلمونه ریلیز شو بندیوان چرته خاني چرته فقيري پیښور زما دی او یار دشمنو اج تقریبا چې 2.5 کروڑ روپے په دغه فلمونو باندې لګیدل ډېر غټ بجټ فلمونه په دغه مقابله کې یو فلم سپر هټ شه باقي 3 فلمونه تقریبا چې زبوته یا فلاپ ویم یا ناکام دوم بهرحال دغه یو فلم چرته خاني چرته فقيري په سپر هټ کامیابی حاصل کړه دغه پروګرام دغه سپر هټ کامیابی په خوشاله کې دلته یو پروګرام منعقد شوی دی چې هغه د سپر سٹار شاهد خان او ارشد خان د فیډریشن د سواد د طرفه منعقد شوی دی دغه د ایوارډونو پروګرام هم دی کم چې هنرمندان دي کم چې د فیډریشن کسان دي کم چې د فلمونو کې د فلم کې کار کړی هغوی ته به ایوارډونه ملاویږي ارشد صاحب چې کم دي 94 فلمونه برابر شو چې په ټوله دنیا کې په دویم نمبر دی پاکستان کې په 1 نمبر باندې ډایرکټر دی چې زموږ د پښتو لپاره زموږ د پښتنو لپاره زموږ د پښتونخوا لپاره ډیره دی فخر خبره ډیره دی ویاړ خبره ده چې په پوره پاکستان کې په 1 نمبر باندې ارشد صاحب دغه ډایرکټر جوړ شو نو زه د میډیا د طرفه حکومت وخت هغوی ته یو ریکوست کوم یو درخواست کوم چې دوی کوم وګورو شاید فلم پروډکشن چې کم دی ار صدارتي ایوارډ مستحق دی بل ارشد صاحب هم چې کم دی د صدارتي ایوارډ مستحق دی نو زما دغه ریکوست دی چې دوی ته دغه ایوارډ ملاو شي دا پروګرام زموږ سره وګورئ سوپر دوپر هیټ شو نو زه ارشد خان ته خواست کوم چې یو کس زموږ خواله تشریف راوړي راغلی او دله به ایوارډ نوم ورکوو ټول په شریکه خو د هغې نه مخکې زه یو د ارشد صاحب ته مبارکي ورکوم په 94 فلمونو او بل په فلم سوپر هیټ کېدو باندې خو یو شعر ورته ډالۍ کوم وایي پښتون نه تپوس وکړو په پښتو ژبه کې پښتون نه تپوس وکړو په پښتو ژبه کې وایه پښتونه ستا رښتیا مینه د چا سره ده نو پښتون له جواب ورکړو په پښتو ژبه کې که ته پښتن یې زما ټوله مینه تا سره ده تاسو یو څو خبرې دي عوام ته وکړئ چې
د ټولو نه مخکې خو زه د الله تعالی شکریا ادا کوم بیا ستاسو ټولو ملګرو چې کوم سوات نه راغلي مردان نه راغلي یو ځای بل ځای نه ستاسو ډېره مهرباني ډېره شکریا د دې فلم کامیابۍ کې زموږ د ټول ټیم سره ستاسو هم د محنت دی مردان فیډریشن د سوات فیډریشن نور چې زموږ سپر فیډریشنې دي د ټولو پکې ډېر محنت شامل دی او دا ټول محنت زموږ د ټول ټیم تاکالي صاحب خاص کر پکې نسیم پهلوان صاحب ډېر لوی کردار دی هغه هم پکې ډېر محنت کړی دی نو د دې مبارکي صرف زما نه دا ستاسو ټولو مینه ده محبت دی ستاسو ټولو د ډېر ډېر مبارکه شي دا ارشد خان له به دا ایوارډ مونږ ټول فیډریشن په جمع ورکوو د مردان او د سوات کم ملګري چې دي دلته راشي مبارک شي بیا ارشد صاحب ډېره مننه بل ایوارډ چې دی دا زمونږ سپاسدار شاهد خان صاحب دی وایي په اور کې په لمبو کې د یادونو په لوبو کې مونږ تل د محبت د زندګۍ سندرې وایو او که دار وي که زندان وي که شړنګا د زولنو وي مونږ تل به د وطن د ازادۍ سندرې وایو سپاسدار شاهد خان صاحب چې هغه زمونږ ایوارډ ورکړو د هغې نه مخکې پاکستان سپرسٹار شاہد خان اینڈ ڈائریکٹر ارشد خان فیڈریشن سوات کی طرفا شاہد صاحب الله پاک دې تاسو سرخورو ساتي فلم سپر دوپر هټ شو یو سپر هټ یو سپر دوپري نو سب ویل غواړي عوام نو بس دا خو د ټولو نه مخکې زمونږ چې کوم کتونکي دي زمونږ کوم فیډریشن والا دي او بیا د مور پلار دواګانې دي او زمونږ چې کوم ملګري دي ټولو دواګانې نو الله تعالی موږ له یو عزت راکړو او زمونږ دا فلم چرته خانې چرته فقیرلې دومره لوی عزت ورکړو نو دا ډېره ښه خبره ده چې داسې لکه زمونږ فلمونه جوړیږي او خلک یې خوښوي او نو موږ به د دې نه بیا زیات کوشش کوو چې موږ آینده دپاره کوم فلم جوړو نو هغه دې د دې نه هم ډېر ښه وي نو دې کې زما خیال دی چې دا یوازې زه یا د ارشد نه ده ستاسو د ټولو محنت دی ځکه چې په هره شعبه کې مثلا خبره که تاسو د فیډریشن د طرفه څه پوسټ چلولی زمونږ نور چې کومې چینلې دي بې ګناه صاحب ورسره ده وقارجاني بیا زمونږ دا چې کوم پرواز دی دم پکې ډېر پرواز کړی دی نو زه د دې ټولو شکریا ادا کوم او بیا زموږ د مردان فیډریشن د کراچۍ فیډریشن د سوات فیډریشن بیا زموږ د پیښور چې کوم ملګري دلته نشته هغه هم زه د هغوی د ټولو شکریا ادا کوم او دا د ټولو عزت دی ځکه چې فلم هټ کېږي نو دا یوازې د یو کس دپاره نه دا ټول ټیم عزت دی زموږ سره چې څومره ریلیټډ خلک دي فیډریشنې دي که هغه موږ سره په پروډکشن کې انوالو دي یا موږ سره بهر نه څه منډه تړه کوي نو دا یې ټول عزت دی او الله دې ټول خوشحاله ساتي او آباد ساتي مهرباني دا ایوارډ به موږ په شریکه ورکوو همدغسې کوم چې ارشد خان ته ورکوو همدغسې دا ایوارډ شهید صاحب ته ورکوو قدرمنو څرنګه چې تاسو ته پته ده چې فلم چرته خاني چرته فقيري سپر هټ کامیابی په خوشاله کې یو پروګرام دلته منعقد شوی دی سپر سٹار شاهد خان اینڈ ډایرکټر ارشد خان فیډریشن سوات د طرفه اداغوی مشال ما سره ناسي د مردان چیرمن سیوم زموږ سره ناسي دغوی د فیډریشن کوشش کو 202 خبرې کو سید فقیر سیلاب صاحب سره خبرې کو خو زه خبرې کوم بهرحال شمشیر صاحب سره لمبي خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه چل دی خیر دی جی اسب وای د فلم چرته خاني چرته فقيري سپر هټ کامیابی اصل کړه په اختر تاسو په سلور فلمونو لګیدلیو دغه میله د اختر د میله چې کوم دی فلم لوټ کړه سب وای دی حواله سره ټول مخکې غوځه پرواز ټي مولوي صاحب تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو زموږ په لړن تنګ وخت کې تاسو زم په معمولی اطلاع باندې راغلی نو سو ډیر شکر گزار یم د پرواز ټي اصل کې جی فلمونه خلک هغه فلم خوخی چې هغه کې صحیح نو خاني فقيري کې داسې یو شی او ټیلنټ چې عوام ځان طرف تراخ کو دل کتا سو خیالو کې یو میخ
مغناطیس تاسو د روډ تارتاو کوي نو د میخونه او د وسپنه ځان ته په خپله راکاږي نو همدقسې د عوامو چې وکتل چې د فلم کې سشته نو په خپله د فلم لرالو الحمدلله ډېرو خلکو به هم بسې ډرامې هم جوړې کړې چا یوه خبره وکړه چا بله خبره وکړه خو الله پاک هغه وکړل چې صحیح په دغه زمونږ خو امید هم نه خو الله پاک زمونږ د امیدونه چې دی هغه بل کړل او دا فلم سپر هټ شو نو کوم وګورو زه په سټ باندې موجود هم کله چې ریکارډینګ کېده ارشد صاحب ما به خیال کوم چې په یو سیکوینس باندې هغوی پوره ورځ یې تېروله دا زه په خپله موجود وم نو زما څونه خیال دی چې ته محنت وکړې کوشش وکړي نو الله تعالی به دا غسیله خامخا درکړي مراد علي صاحب ما ته یاد دي هغه ویډیو تاسو ورکړی وه یخ و باران ورېدو ستاسو وجود ما شهید صاحب هم دا خبره وکړه ما ته لیدې چې ستاسو صرف یو کمیس و یو واسکټ و داسې نور څه مراعات نه و چې ستا وجود ته دغه موږ ته پته نه و چې دونه یخني به او یخني او بهرحال هلته چې داسې سکوین دا به تاسو لیدلي نو په دې فلم کې به څه وو ځکه تاسو دونه پبلیسټي وکړه دونه تاسو په دې باندې هغه تبصرې جاري کړې نو دا ستاسو په امید دغه باندې په کوششونو زموږ د فیډریشن دا یو کوشش و چې یاره موږ دې له پبلیسټي نو زموږ د سوات زموږ د مردان زموږ د کراچۍ زموږ د پیښور دې ملګرو دې فلم له دومره افضل افزایي ورکړه دومره پبلیسټي دې له وکړه چې الله پاک هغه سرخوري کو د دې فیډریشن هغه دغه چې محنت رنګ راوړو او ستاسو په مخ کې د مراد علي صاحب تاسو وکتل چیرمن صاحب سره خو چیرمن صاحب تاسو بس وایي بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټول نه مخکې ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دغه لنډ ټنګ وخت کې موږ لراله او زموږ نغم وکړو او پاتې شو د فلم باره کې نو فلم خو چې د مخکې نه کله خواري وشي که نه نو تاسو بار هلته چې کومې انټرویو تاسو کړی وي یا دغه کړی د هغه ځای نه خلکو فلم چې دی کم اداکارانو په دې کې کار کو نو هغوی په دې کې دا تاسو د هلته نه دا پیشنګوي وه چې یاره فلم به سوپر دوپر هیټي نو د دې حوالې سره دا د ټول د غریبۍ او د عجزۍ د ملنګ سارۍ کار دی پوه شوې د شاید فلم پروډکشن چې دی نو ټول عمر عجزي او ملنګ ساري خوښه کړې ده نو دې وجې باندې چې دی نو په دې فلم باندې دغه راغی او دا فلم سوپر دوپر هیټ شو پوه شوې نو دې دغه خبره وه چې دې کې عجزي ډېره ده تاسو په خپله مو کتل او هغه منیم هغه تاسو په خپله شهید صاحب نه اوس خبرې واورېدې چې یاره هغه وایي چې دا دې کې ټول تاسو هم یاد کړئ موږ هم یاد کړو دا ټول دا خواري ده دا د دې ټول ټیم ورک کار دی نو ځکه فلم ښه دی بل مونږ که وګورو ارشد صاحب 94 فلمونه مکمل کړو چې یو ریکارډ دی د پورا پاکستان فلم انډسټري کې یو ریکارډ دی 94 فلمونه دی بل ډایرکټر نشته دغه حوالې سره بس وایي نو د 94 فلمونو حوالې سره خدا دی چې د ارشد خان چې کوم فلمونه دي په دې 94 فلمونو کې به لکه په پوره دنیا کې دی په دویم نمبر دی او چې دی نو دا او په پاکستان کې په 1 نمبر دی نو په 94 فلمونو کې به لکه ښه فلمونه هم ورکړي ارشد خان په 94 فلمونو کې 94 نه کنه نو 2-3 فلمونه ناکامي نه به نور سوپر دوپر هیټ دی سوپر هیټ دی نو د دې حوالې سره موږ دا وایو چې یاره د دې کم دی وخت چې زموږ حکومت دی زموږ دې ته دا خواست دی چې په دې 23 مارچ باندې کم دغه کېږي صدارتي ایوارډ نو حقدار دی پروډکشن حقدار دی ارشد خان حقدار دی د دې ایوارډ چې د دې حوصله افزایي لپاره دي دا میلو شي تاسو ټول مبارک شه خاص کر تاسو چې راغلي دي ټول ته ډېر مبارک شه چرته خاني فلم زموږ ډایرکټر ارشد خان صاحب شاهد خان صاحب او پوره ټیم سونه چې زموږ ټیم ورکړو یا زموږ فیډریشن والا دي ټول ملګرو ته ډېر مبارکباد ورکوم سید تاکالي صاحب ته تنویر خان صاحب ته زموږ پیشکار زموږ وزیر خزانه صاحب ټولو ته ډېر مبارکباد ورکوم قدرمنو دی وخت زموږ سره زموږ ډېر محترم ډېر سینیر صحافي اجاز خان بیګناه صاحب موجود دی دوی سره د فلم چرته خانې چرته فقیري سوپر هټ کامیابی په حوالې سره د سرور خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام مراد علي بھائی څنګه طبیعت ته خرې فلم چرته خانې چرته فقیري سوپر هټ کامیابی حاصله کا سلور فلمونه لګېدلو د فلم کې داسې څه خاص خوبي و چې د سوپر هټ ارشد خان چې کوم دی یو راز د خلکو نه پټ ساتلو او هغه راز به نن تاسو سره په دې ویډیو کې زه شیر کوم د دې فلم نه مخکې ارشد خان یو خوب لیدلو چې زما یو فلم را روان دی او هغه به زما د نښه کال د فلمونو ریکارډ ماتي او هغه خوب ریښه شو هغه خوب ریښه شو هغه فلم چې کوم دی د ارشد خان د نښو کالو د فلمونو ریکارډ مات کړ وجه سره دا وه چې په دې فلم کې بهترین کهانی وه بل د سید تحقالي صاحب پکې بهترین مکالمې وي بل میوزیک ډایرکټر رحمان ګل مروت صاحب A1 میوزیک جوړ کړو د دې نه علاوه چې کوم دی ارشد خان کاسټ ډېر ښه اغوستو او په فسټ ټایم یې چې کوم دی یو ویلن چې کوم دی هغه هیرو کړو لکه دا یو تجربه و دا ارشد خان یو رسک واغستو چې یاره ته ویلن نه هیرو څنګه
څنګه جوړي او خلکو هغه ایکسپټ کو د دې نه علاوه چې کم دی د فلم مکمل ټریټمنټ بیک ګراوند میوزیک وسره چې کم دی فوټوګرافي وسره د ډانس شوبه اکثر چې کم دی مونږ چې تبصرې کوو دا ډانس ډایرکټر اکثر زمونه ګیله کوي تاسو زمانه نه وي زما خړو ستړي شي هیروین سره دا تا نم ګیله کوي دا د وکرجانی نم ګیله کوي دا زمانه نم ګیله کوي نو ډانس ډایرکټر چې کم دی اغم ډېر غټ مهنت کړو خو لک سات مخکې ماته دا پته ولګی دا چې ارشد خان دا خبره کوي چې بیګا ما یو بل خوب لیدل دي او په لوی اختر به زه د دې نه هم یو زیرو بم فلم ورکوم او پکارم دا چې کم از کم زموږ ډایرکټران چینج کارو کی بل زه ستا د چینل په ترو باندې چې کم دی نو حکومت پاکستان ته دا مطالبه کوم تاسو وختي انټرویو کړن پای کې تاسو ارشد خان شهید خان یاد کو ټیک دا بالکل دی د صدارتي ایوارډ حقدار دي خو لاله سردار خان چرته لړ زیاتې دي او غټ زیاتې دي لاله سردار خان دا پروډکشن خو دغه کولو کړی او غي چې کم دینو بهترین فلمونه ور کړی زه ویم د ارشد او د شهید نه زیات حق چې کم دینو د اجي صاحب دی یعنی د لاله سردار خان رومبي هغه صدارتي ایوارډ پکا دي ورسره چې کم دی شهید خان لا او ارشد خان هم صدارتي ایوارډ پکا دي خو په یک نمبر باندې لاله سردار خان ورکوم حق دا غزيات جوړیږي ځکه چې شاید فلم پروډکشن چې کم دینو بنیاد چای کړي بنیاد چای کړي هغه یې ٹھیک چھوڑے رہا تھینکس نئے ایوارڈ راضی زمان بغدادی صاحب دویم ایوارڈ د پاره مراد علي کاټلنګ صاحب ته ریکویسټ کوم چې راشي او د شاهد صاحب نه خپل ایوارډ واخلي پیزان صاحب ته خاص چې ایوارډ مراد علي کاټلنګ صاحب تاسو په دې موقع باندې کوم چې د فلم صبح کېدو لپاره راغلي دلته کې سب ویلو غواړي دا ټول نو باندې خو زه ستاسو ډیر شکریہ ادا کوم چې پروګرام ورکړ بل شاید صاحب تاسو په ډیشن څومره ملګری دي ټول ته په دې فلم سپارټ کامیابی باندې ډیر زیاته مبارکي ورکوم
Păcursus chini, Margăru. Păcursus chini. Ucet chini. Dacă om